ګرانو قدرمنو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ هر چېرته چې ښاد اوسئ اباد اوسئ تحیات سوکالي مو نصیب شه. قدرمنو خبره داسې ده چې زمونږ پاکستان چې دی دا هغه پخوا به متل وکنې پاکستان نه د مستو کټوی ده او سر سر پیری و پیشوګان وخوړو. نو په دې کې هر سړی چې دی هغه د خپل سیاسي مفادو حاصلولو دپاره مذهبي خودساخته پیتوی لګوي. لکه اوس پکې دې کې یو پیتوه دا هم راغلی ده چې شیر افضل خان مروت صاحب پکې دا خبره وکړله ده په د ټي وي په یو مرکه کې یو انکر ته چې کم کسان چې کم وړه چې ریلیف ورکوي د پنجاب حکومت په هغې باندې د نواز شریف تصویر لګېدلی او هغه پر لږو پیسو باندې ورکوي، نو هغه وایي چې په دې باندې روژه نیول حرام دي. نو قدرمنو خبره دې چې روژه نیول حرام دا پیتوی د ځانه ورکول چې دي که نه دا د اسلام سره زیاتی څوک نشي کولی د خپل ځان سره زیاتی کوي، خو به هر حال دا خبره د هغه حق بجانب ده چې دا وړه دا نواز شریفو یا مریم نوازو یا شهباز شریف دا د خپل کوره نه ورکوي. دا د دې قام پیسې دي، د دې قوم روپۍ دي، د خزانې روپۍ دي، دوی په دې قوم باندې لګوي، نو لهجه دوی په خپل نوم نه کوي او دا د ریاست پرز وي چې د قوم له ریلیف ورکړي. اوس دویمه خبر دا ده چې بل زمونږ علما چې دي نو هغه هم په دې اخله د چا نه کم نه دي. یو عالم پکې دا خبره وکړله چې زما صاحبه په ټیک ټاک باندې روژه ماتیږي، په لوډو باندې روژه ماتیږي، په کریم بورډ باندې روژه ماتیږي، په فیسبوک باندې روژه ماتیږي، دغه شان په ګوګل کتو باندې روژه ماتیږي. نو دا داسې خودساخته پیتوي چې دي دا لګول نه پکار. علماو له هم په دې اخله باندې سوچ پکار دی، ځکه چې ټیک ته ګناه به وي، فیسبوک کې یو سړی غیر اخلاقي څیزونه ګوري، ټیک ټاک کې غیر اخلاقي څیزونه ګوري، خو د دې نه علاوه په عام ژوند کې که موږ وګورو ګانې په بازارونو کې په کوڅو کې په لارو کوڅو کې یا که موږ اکثر خلک چکر له ځي نو ولې دغلته کې دغه غیر محرم ښځې خلکو ته په نظر باندې راځي نه، یا د ټیک ټاک نه د فیسبوک نه د سوشل میډیا کې چې هر څومره اپس دي د هغې د کتو نه علاوه په دې روژه کې د انسان څومره غیبت کوي او څومره غلط کارونه کوي. نو په دغې خبره باندې کار کول غواړي په ځای د دې چې خپلې خودساخته پیتوی موږ جاري کړو، دې نه په قراره کېناستل غواړي او مثبت سوچ خپلول غواړي. په لوی الله مو سپارم. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.